سلامونه وخت مو پخیر دی اجمل شهاب فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. افغان لوبډله له سریلانکا وړاندې متحده عربي اماراتو ته ځي. لوبغاړي ورته اعلان شول. سلیم صافي او نوین الحق ولې د ملي لوبډلې په 24 کسیزه نوملړ کې نشته. د پاکستان سوپر لیګ ته 43 افغان لوبغاړي نوملیکنه کړې ده. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. افغان لوبډله له سریلانکا وړاندې متحده عربي اماراتو ته ځي. لوبغاړي ورته اعلان شول. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله 2 اونۍ وروسته له سریلانکا سره د نړیوال جام سوپر لیګ سیالۍ لري چې کرکټ بورډ ورته د ښه چمتووالي او لوبډلې د انتخاب لپاره یو تمریناتي کمپ چمتو کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ دغه تمریناتي کمپ لپاره 24 لوبغاړي اعلان کړه چې دوی ټول متحده عربي اماراتو ته ځي او هلته به په لنډ تمریناتي کمپ وروسته لوبډله اعلان شي او سریلانکا ته به سفر ولري. له سریلانکا سره د سوپر لیګ سیالیو درې مهمې 50 اوریزې سیالۍ د دې میاشتې په وروستۍ اونۍ یعنې د نومبر په 25مه 28مه او 29مه ترسره شي. د یاد تمریناتي کمپ په نوملړ کې رحمان الله ګلباز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، حشمت الله شاهدی، نجیب الله زدران، شاهد کمال، اکرم علی خیل، محمد نبی، گلبدین نایب، راشد خان، مجیب رحمان، ضیاء اکبر، دغه راز، نور احمد، فضل حق فاروقی، فرید ملک، یمن احمد زی، نجات مسعود، عظمت عمر زی، قیس احمد، ابراهیم عبدالرحیم زی، عبدالرحمن شرف الدین اشرف او بهیر شاه محبوب ځای پر ځای شوي دي. سلیم صافي او نوین الحق ولې د ملي لوبډلې په 24 کسیزه نوملړ کې نشته. د افغانستان کرکټ بورډ په 2023م کال د 50 اوریزې نړیوال جام ته د نیغ په نیغ لاره موندنې لپاره له سریلانکا سره د سوپر لیګ سیالیو په 24 کسیزه نوملړ کې اعلان کړی دی چې اماراتو کې تمرینات ترسره کړي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دا لوبغاړي د روان میاشت له 14مې نیټې تر 21مې پورې په متحده عربي اماراتو کې تمریناتي کمپ ترسره کړي او د سریلانکا په وړاندې سیالیو ته په لوبډله اعلان شي. په دې 24 کسیزه نوملړ کې د نړیوال جام په سکواډ کې شامل لوبغاړي نوین الحق او سلیم صافي نشته چې د کرکټ مینوالو سره پوښتنې پیدا کړې دي. خو تازه معلومات دا دي چې سلیم صافي د ځینو کورنیو دلایلو او ستونزو له امله لوبډله کې نشته او نوین الحق څو مودې وړاندې ویلي و چې ټوله توجه یې په 20 اوریز کرکټ کې ده نو 50 اوریز کرکټ نه کوي. د یادونې وړ دی چې له سریلانکا سره د سوپر لیګ سیالیو درې مهمې 50 اوریزې سیالۍ د دې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. د پاکستان سوپر لیګ ته 43 افغان لوبغاړي نوملیکنه کړې ده. د پاکستان سوپر لیګ د 8م پړاو سیالیو لپاره ټوټال 433 بهرنیو لوبغاړو نوملیکنه کړې چې له دغې ډلې یو شمېر افغان لوبغاړي هم په دې لړ کې د لوبېدو لپاره چمتووالی ښودلی دی. که څه هم راشد خان له لاهور قلندرز او نوین الحق له کویټ کلیدیټورس لوبډلې سره پاتې شوي خو تازه معلومات دا دي چې د PSL 8م پړاو سیالیو ته 43 افغان لوبغاړو نوملیکنه کړې ده. ټوټال د نړۍ 433 لوبغاړو دغه لیګ کې د لوبېدو ته لیوالتیا ښودلې چې له انګلستان څخه 139، سریلانکا 60، افغانستان 43، ویسټ انډیز 38، بنګلادیش 28، سویل افریقا او متحده عربي اماراتو 25، هالند 15، استرالیا 14، زمبابوې 11، اسکاټلند او کاناډا 10، آیرلند 9 او د نیوزیلند 6 لوبغاړي نوملیکنه کړې ده. د یادولو وړ دی چې د پاکستان سوپر لیګ 8م پړاو به د فبروري په 15مه پیل شي او دغه لوبغاړي اخیستلو یا ډرافت پړاو یې د نومبر له 18مې څخه تر 22مې پورې ترسره شي. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.